یاد ساتئ پښتنو چې کله موږ په اسمان ډس کوو کنه په ودونو کې په اسمان ډس کوو کنه نو ور فیصله به ټیک نه کېږي، ضرور به یو غم راټوکئ. نو پام کوئ، د سنګین نه لږه ډډه وکئ، دا خوشحالي به بل څه وکړي. عزتمندو پښتنو، عطاورحمان تاسو ته هرکلی وایي. خدمتو تاسو پر سایډ باندې منیر صاحب دا شاعري تاسو اورېدلې وي. دا نن یو 3 کاله وړاندې اوس ما دا انټرویو کړی، خو دا څیز ډېر زبردست ویلی دی، د سوسایټۍ سره بلکل ریلیټډ دی. اوس ماښام مې په کلي کې په یو جومات کې لمونځ کوو، نو نږدې یو علاقه په هغه کې واده و، نو هوایي فایرنګ پکې وشو. په دغه فایرنګ کې دغه سره یو نږدې جومات په کوم کې چې ما اوس د ماښام لمونځ کوو، یو مردکی راغی او د جومات په ټیمانو ولګېد. په هغه جومات کې خلکو لمونځ هم کوو، لا تعداده ماشومانو پکې د مدرسې دغه ټیمانو لاندې سبق یې ویلو او په هغې باندې هغه مردکی راولېدو. ستاسو لږه خوشحالي د بل کره غم راټوکئ. موږ دونه اویر نه شو، دونه جنازې موږ اوچتې کړې، موږ بره په اسمان ډزې کوو که نه. دا خو بره نه ځي چې بره به ځي، بس روان به یې بس اسمان سر ته به ورسي، دا بېرته راولېږي. دغه مردکی چې چا په سره هم راولېدلی نو هغه د دې دنیا نه تللی دی. لا تعداده واقعې رالې، د خلکو ماشومان ولیده. موږ په دې ودونو کې دونه ډزې کوو الله په اسمان باندې، بره چې موږ ډز کوو ضرور به تکلیف جوړی. دغه مردکی راغی په جومات کې ولګېد. خدای شته د هغه ودانۍ نه دغه جومات چې کومه ودانۍ وه د هغې د لاندې ډېر ماشومان ناست وو، سبق یې ویلو دغه ټیمانو لاندې، او هغه الحمدلله ټول بچ وو په ټیمانو او ګولۍ ولګېده. زه بهر زه هم ولاړم، د جومات هغه مؤذن لاړ ټیمانو ته وختو، هغه مردکی را واخیست ځان سره په جیب کې کېښود. یار موږ دونه جنازې اوچتې کړې، بیا موږ سوچ نه کوو چې یاره بره په اسمان موږ ډزې کوو، دا به په چا راولېږي نه، دا خو به بره ځي نه، دا به ضرور راولېږي. نو الله پاک خیر کو، هغه د مدرسې چې کوم ماشومان وو هغه بچ شو، موږ پخپله بچ شو. دا ویډیو مې په دې خاطر کوله چې یار دونه جنازې اوچته وه، بیا موږ کې شعور نه راځي، اویرنس را پکې نه راځي. بس یې که یار ستاسو لږه خوشحالي د بل کره د بل نه ژوند اخلي، د بل کره غم راټوکئ. نو پام کوئ، لږ اویرنس ځان کې پیدا کړئ پښتنو. او دا واقع چې کومه دا لوړ درشي کولۍ کې راله زموږ په چم کې، دلته یو واده و چا ډزې وکړې، نو هغه مردکي جومات ته راله، خو الحمدلله موږ بچ شو، او کوم مدرسه کې چې کوم ماشومان هغه ټول بچ شو. نو زه خاص کومه خلکو ته چې ستاسو لږه خوشحالي بل کا غم راټوکئ. نو پام کوئ، دا ډزې ډومبخې بالکل مه کوئ، دا پلپور بند کړئ. پولیس ډپارټمنټ ته هم زه خاص کومه، ډي پي او صاحب په نوټس کې راولم چې دا هوایي ډزې څونه هم تاسو خو بار بار انسټرکشن ورکوئ خلکو له، نو زما خاص دی چې په دې کې تاسو لږ اکټیو شئ، ځکه چې بس ته نور جنازې نه شو اوچتولی. یار دا مردکی چې چا په سر راولي، چا په بدن نه ولېږي، نو څونه لوی نقصان کوي، څونه جنازې موږ اوچتې کړې، موږ اورو نه ګورو نه. نو پام کوئ، د دغه سنګین نه لږه ډډه وکړئ، دا خوشحالي به بل سم کېږي. پوه شئ، خو لږه ډډه ټوپک نه ضرور وکړئ. ستاسو لږه خوشحالي د بل کار غم جوړئ. نو پام کوئ، د سنګین نه لږ لاس وخلئ، دا خوشحالي په بل څه وکړئ. نو دا یو اویرنس و، پښتنو ته مې کېښودو. ډېره زیاته مینه او مننه، خوشحاله او آباد اوسئ.